د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډښونه پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50 سلنه کم شوی دی. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو، جزیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډښونه وایي پر دورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50 سلنه کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیره د راجګل ګډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب که پر دې لاره دوه اړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر و نو هغه اوس 400 میلیونو ته راټیټ شوی دی. د تیره راجګل ګډوالو د روان 2024 کال د اګست له 20 راهیسې د جمرودو په بیګیاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلط وهلی دي چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوي دي. ګران دوستانو، دا و د نن شمشي ویډیو تر بیخي چارې ښه وه.